دغه تېر 20 کاله چې اشغال و دلته څومره کړاوونو سره افغانان مخ وو او که راته ووایاست تاسو چې عملا له امریکا سره البته د اشغال پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وئ او هڅه مو کوله تر څو دغه اشغال ته د پای ټکی کېږدئ د مجاهدینو د قربانیو په اړه راته ووایه څومره سخته وه له امریکا سره جګړه کول نو د امریکا سره جګړه ډېره سخته وه نو موږ یو امید هم نه درلودی د الله جل جلاله بیا نصرت تماشا وه ځکه چې 40 د 45 پورې مملکتونه راغلي وو بلکل په عصري وسایلو مجهز وو نو هر څه ورسره وو د مجاهدینو سره هېڅ شی هم نه وو په لاس کې یوازینی شی چې وو هغه امید یو الله ته الله جل جلاله ته نو تکلیفات ډېر وو هغه وخت موږ په هلمند کې وو چې فتح راغله نو ولس هم ډېر سخت خوشحال وو یعنې د خوشحالۍ تعبیر یې نشي کېدلی بلکل چې دا خوشحالي په څونه اندازه کې وه داسې یو بل حالات پر مجاهدینو پر خلکو باندې څوک په دې نه پوهېدل د ډېرې خوشحالۍ څخه